سلامونه او مینه ټولو خویندرونو ته. عزیزانو، په ټولې نړۍ کې چې څوک خپل هیوادونه جوړوي او هغې دپاره خلک ګماري چې هغوی د هغې دپاره ګمارل شوي وي او د هغې وړ وي. نو لکه څنګه چې موږ او تاسې خپل کورونه آبادوو، همداسې دوی وطنونه، لارې، کوڅې او د هغې د ښکلا دپاره په دندې ګمارل شوي وي. هر څه صحیح په ترتیب سره جوړوي. موږ او تاسې خدای بخښلی یو، ټول به نه وایم خو موږ غوندې د کلي خلک، هغوی خو بس ښه او تکړه هغه حسابېږي چې لویه کلا را تاوه کړي او په کلا کې خونې جوړې کړي وي، کوټې جوړې کړي وي او زیاتره خو پکې بوټي هم نه کري، ګلان هم نه کري. نو هغه نه حسابوم، خو هغه کسان چې هغوی کورونه هم ښه په ګلانو باندې پوښلي وي، په شنو ونو بوټو باندې پوښلي وي او ورسره د هر شي سهولیات، اوبه شوه او برق شو، داسې نور څه چې د دوی د لاسه کېدی شي هغه پکې وي. نو د دې د خاطره چې ارام ژوند وکړه، د ژوند نه خوند واخلي، د خدای پاک حمد و ثنا بیان کړي. او که زموږ او ستاسو په څېر تشه کلا هم را تاوه کړي او په هغه سر کې هم د میلمنو دپاره یو کوټه جوړه کړي او یو د غویانو غواګانو دپاره غوجل وي، د سپي دپاره یو کوټه نه وي او د چرګو دپاره زیاتره خو د ساراګشت دپاره هم پکې ځای نه لري، ځای به پټو ته ناست وی. نو عزیزانو، کوښښ وکړئ چې څنګه خپل کورونه آبادوئ. ما خو مخکې درته وویل چې زموږ کورونه آباد نه دي ځکه مو وطن آباد نه دی. خلک کورونه هم آبادوي او وطن هم آبادوي، دا ځکه چې دا زموږ دی، دا خاوره زموږ آبادېږي، دا موږ چې ویو دا زموږ خاوره ده، دا داسې دی لکه زموږ کور. څنګه چې کور آبادو باید خاوره آباده کړو. ښاد او آباد اوسئ، یو بل سره مرستې وکړئ، یو بل ته لاس ورکړئ، یو بل وزغمئ، یو بل سره مینه وکړئ، یو بل خپل وشمېرئ، یو د بل درد خپل درد، غم خپل غم، خوشحالۍ خپلې خوشحالۍ وشمېرئ. نو کار به هله جوړېږي. ژوندي اوسئ، آباد اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله.